سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل له سقوط د 3 کاله پوره کېدو په مناسبت په اسلام آباد کې افغان کډوالو مظاهره کړې ده چې پکې افغان ښځو له نړۍ نه غوښتي دي د طالبانو حکومت دې په رسمیت ونه پیژندل سي چې دوی په خپل هیواد کې له تعلیم او د کار نه محرومه ساتي او دوی په یو بل هیواد کې د درپدرۍ ژوند کولو ته مجبوره دي. همداراز افغان نجونو په اسلام آباد کې پرون په یوه غونډه کې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې طالبان د دنیا په رسمیت باندې وپیژني. بلې خواته ګلالۍ کریمه هغه افغانه خبریاله ده چې د سلګونو زره نور ځوانانو په څېر د 2020 کال له اګست له 15مې وروسته خپل هیواد پرېښودو ته اړه شوله. د اګست 15مه د ګلالۍ لپاره یوه توره ورځ وه. ګلالۍ چې دا مهال په پاریس کې یوې رسنۍ سره کار کوي، نږدې 3 کلونو راهیسې په فرانس کې د کډوالۍ ژوند تېروي. هغه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې نه شول کولی په ازادانه ډول ژوند وکړي او خپله دنده ترسره کړي. اړه شوه چې فرانسې ته لاړه. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.